کوم زیده خو ډېر یو پرانا قدیم ښار دی او ډېر ښکلي خلک ته پکې د تاریخ په لحاظ سره چې کوم دی نو دا ډېر تاریخي کلی لکه ډېر زوړ کلی دی ځکه د دې په باره کې راځي چې دا د یونان ښار نه یو ښځه راغلې وه زایدۍ نومه او هغه دلته آباده شوه او بیا پس د هغې نه د ازایدې په نوم باندې د هغې نه زایدۍ جوړه डिस्ट्रिक्ट صوبای کې زیاتې کم خلک دي نو مطلب کافي ایجوکیټډ دي او خپل د نظام ایجوکیشن ډپارټمنټ سره بلانګ کوي زما نوم دی اقبال زه چې دی ممکن د مډواټ کونسلر یم چې دې کې چې کوم دی د پخوا نه په ټوډیري کې او په زیده کې د هندوانو بازار و چې د هغوی بازارو سره چې کوم دی تجارت و او هغه احساسات و چې دا ټوپۍ کوټه دا ګډونه فلابټ اندر دې پورې راځه تر تنګوۍ پورې دا ټول په زیده باندې به راتلو دلته کې چې کوم دی بیا بازار و زه د زیدي نه تاسو ته مخاطب یم انور سپورټ سنټر زموږ دکان دی زما نوم انور خان دی چې زیدي خلک چې کوم دی دا میلمه دوست خلک دی پښتانه خلک دی او اکثر چې کوم دی نو یوسفزو سره چې کوم دی تعلق ساتي زمون په آبادۍ لحاظ باندې ډېر یو لوی کلی دی د کردار په حواله باندې هم یو ښایسته او با اثر رسوخه خلک پکې اوسېږي السلام علیکم زما نوم عامر حیدر دی د زیدي یم او زیده ډېر ښه کلی دی ډېر میلمه دوست کلی دی سید راحت شاه باچا زه د دې کلي د بابا خیل د چا مې د دې کلي خپله کلی دی ښه مزېدار او ښه خلک پکې اوسي دې ته خواوشا علاقو نه د کډې د کونډې او د ډوډۍ دا ټول خلک راځي 5 کیلو